دفاع وزارت د تاجکستان او ازبکستان پولو ته 10,000 ځواکونه لیږي. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د هیواد شمال ته د تاجکستان او ازبکستان پولو ته 10,000 وسلوال ځواکونه لیږي. د روسیې د انټرفکس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د اسلامي امارت لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت نن دوشنبې وویل چې 10,000 ځواکونه به هغه ولایتونو ته ولیږي چې له تاجکستان او ازبکستان سره پوله لري. زیاته کړه د ناټو او امریکا په مدرنو وسلو او تجهیزاتو سنبال 10,000 ځواکونه د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته لیږل کیږي چې د هر ډول پوځي اقدام لپاره تدابیر ونیسي. قاري فصیح الدین دا هم ویل چې په لنډ ممکن وخت کې به جنګي الوتکې هم د دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره چمتو شي. د افغانستان بلخ ولایت له ازبکستان سره پوله لري او له تاجکستان سره بیا بدخشان، تخار او کندوز ولایتونه پوله لري. طالب چارواکي اندېښنه لري چې ممکن د دولت وسلوال مخالفان چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي او ډیری غړي په تاجکستان کې دیره شوي د هوا له تودېدو وروسته په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې حملې پیل کړي. ظاهرا طالبان د ترکمنستان او ایران له لورو افغانستان ته د ناامنۍ د غځېدو اندېښنه لري. لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت چې د پنجشیر په فاتح هم مشهور دی، په خپله هم د بدخشان ولایت د اردج ولسوالۍ اوسیدونکی دی.